ته څه غرق سي راځه بچې صبر که بچې صبر ما درتونه د غلا نه سې کوه داسې اولادونه دي نن سبا نه مانې مخکې سه زه سم باندې کبه هلکه زه به دلته درته کښېنم پیرداري به دې وکړم ته ورسه غلا وکړه هلته کښېنه دلته مه کښېنه سمه ده هلکه زر کوه څنګه چل شو د حاجي صاحب به وکړه زه رسېدلی یم ټول غلا دې وکړه سر کره خونه یې قرار راکړو هلکه دلته خو یو رګی ووایم که نه سخت پتنګ او نه چی کوې هلکه غلا کوې غلا کوې ته ودرېږه چې پلار ته دې وایم هغه د پلار نه ماته ویلو وی زه یې مړ خوړم داسې وکړه کوم دی پلار دی چیرې ده زه ما ته ګرې کړو دلته راسه غلا کوي زما له کور نه غلا کوي په دې سپینو ږیره نه شرمېږي زما کور نه غلا کوي ته ودرېږه چې ملک ته دې ورولو ځئ کلي ملک ته ما ګناه ده زه خو ده راوستم نه ته ده راوستې سبا داسې خو ږیرې یې ته کړې نو زه دې ولې لاس ته ورکولم هلکه کشکې مو دا سایکل به ولی وای پایپ مو څه کوه اوس به کېدو پیسې به یې هم راته کړې هلکه زموږ باندې بریتو باندې تیل چېرته دی هلته ایښی دی ملک صاحب موږ باندې ډېر لوړ سړی دی موږ باندې بریتونه دی سپېره شوی دی پوه شوی جی ملک صاحب هلکه نن باید موږ باندې لږ شخصي بوتل غواړي جی ملک صاحب لږ باندې شخصي وپوسو دومره خورې باندې ویستال چې جوړه به شلیدال اوف خدای هلکه راپسېدال جی ملک صاحب راتلال هلکه راتلال جی ملک صاحب یو دا دنې دا بویال شروع کوله اوه بلا ویال وده ترى ده ملک صاحب لرګی خو درمند مار شو موږ باندې ډېر کلک سړی د امیر پتنوس د وخت سړی داسې وي موږ باندې ډېر لرګي مات کړی دی مش سر تاسو پاتې کېدل هو ملک صاحب ټول عمر داسې پاتې خدای امیر پتنوس وخت جورابې دي یا ربي اوف 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 ملک صاحب ما د کار پیدا شو نو خیال دی امیر پتنوس د وخت نه وډار شو سړي ته سره ګشت ورتلل السلام علیکم اوه د خیر دا تاسو مو باندې ډېر غټ بې عزتي وکړې بېرته راوس ورسئ سلام له سره اچول سم سلوټ کول سم سلام اچول السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب کېنه ملک صاحب ودرېږل خیر ملک صاحب کېناستل دلته نه کېناستل هلته کېناستل ودرول دلته ولاړ له پلار نه سلمانه تښتېدل ملک صاحب خیر بې عزته خلک ګرځي موږ دې بې عزته کوي کېناستل ملک صاحب څه کیسه دی څه کیسه دی ملک صاحب د پلار هغه زوی وای دا څومره وړکی باندې لرې شه. ډېر غټ د زوی هغه پلار راغلی و زما له کور نه یې غلا کوله تاسو ولې غلا کول
مجبور او ملک صاحب سم کړی وای کور کې څه نسته مجبوره وای تاسو غلا کوئ دلته غټه سزا ورکول کېږي ډېر غټه سزا ورکول کېږي تا ته به د پتنوس دا خیر غلا کېږي انسان دی کله کله غلطي ته زه سړی نه ولې غلا وشي ملک صاحب اوه خو انسان باندې هر شی کېږي انسان باندې سهو مانځه باندې سهو کوي انسان یې مجبوري راځي غلا کېږي تاسو باید لاس کټ شي تاسو غلا کړی دی تاسو غټه غلطي کړی دی تاسو ته به د امیر پتنوس د وخت سزا درکول کېږي مخکې خو دې تاسو باید بل کار روزګار کړی وای تاسو ته ډېره غټه سزا درکول دی نه لاس پرې کول خیر رحم کول خدای په کوم رحم کول جلاس نه پرې کول لږ سزا ورکول خیر سزا نه ورکول یو لاس نه کټ کول خیر انسان د غلطي کرسي تاسو لاس باید کټ نشي سزا دې کمېدل دی تو خدای پاک څه بولا باندې وخت دوړ رشوت مو باندې راکړه نو باید سزا درکړل شي تاسو باید غلا نه وای غلا هیڅ نه ملک صاحب مونږ باندې رحم کول خو ته ورته ووایه که نه ته چېرته راته پروت یې اختیا وای لږ رحم وکړه ملک صاحب تاسو دوی باندې ما باندې پښې کول تاسو باندې دواړو باندې پښې لاسونه غوږونه کټ کول دواړو باندې نه پرېږده تاسو باندې پښې کول تاسو باندې مو پښې کړې تاسو دواړو باندې ډېره غټه سزا درکول پښې باندې کول خو څه غټه خبره نه ده موږ باندې عزت وکړئ موږ باندې مرکه باندې ملک صاحب ته شرمېږي نه چې هغه پیسې درته وښیي د هغه په طرف چې موږ باندې پیسې نه غواړو موږ باندې ښه سړی موږ باندې خلکو خدمت باندې کوو څنګه رشوت خدای خیر باندې وکړه تاسو زه تاڼې ته بوځم ښه ملک صاحب څنګه زر ویږي څنګه خلک درته راغلي وو څه کیسه وه موږ باندې دوی مرکه وکړه ښه داسې مرکه مې ورکړه چې داسې غېږ یې راکړه چې اوس مې بدن خوږي او ښه ملک صاحب دا بورډ خو دې هم کټ دغه تلی دی ملک صاحب تا باندې قدر پیدا کړی وه خلو چې داسې کار دی موږ باندې دوی نفره دوی ډېر ښې مرکې مې ورکړ ځکه موږ باندې ډېر نیغ باندې واچولی یو بورډ مې کې داسې لاړ یو کې داسې لاړ شم ما ته تېل لاړو بورډ مې کړه صحیح ده ملک صاحب